د ټولنې هغه قشر چې بنسټ یې په هغوی رغول کېږي هماغه ښوونکي دي. دوی د کلونو زحمت او خورۍ وروسته داسې زده کوونکي روزي چې د لوړو زده کړو په موخه پوهنتونونو ته ځي او په پای کې د دوی د نه ستړي کېدونکو هڅو له برکته لوی شخصیتونه او قدرمن کسان ترې جوړېږي. خو له دومره خوریو سره د دوی معاشونه تر یو عادي مامور هم کم دي. د ښوونکو په وینا په دې کم معاش ژوند کول ډېر ستونزمن دي. د همدې ستونزې له امله په وروستیو کې د فعالو ځوانانو په هڅو د معاف او ډاکټرانو اتحادیې پرېکړه کړې وه چې له ښوونکو څخه به د تشخیص فیس نه اخیستل کېږي. خو اوس ښوونکي وايي چې ډاکټرانو هغوی ته منفي ځواب ورکړی او تشخیص په صورت کې ترې فیس اخلي. یو ښوونکی ډاکټر ته لاړ شي نو هغه ته به دته او د کورنۍ ته به فیس معاف وي. نو لحاظاً کله چې زموږ استادان ډاکټرانو ته لاړ شي نو دوی ورته وایي چې کوم چا تاسو ته دا کار جوړ کړی دی لاړ شئ د هغې څخه فیس واخلئ، هغه به تاسو ته فیس درکړي. نو موږ د مسؤلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې چې ښوونکي د ټولنې ډېر غریب قشر دی. اوس وخت کې هغه ډاکټر ورته چې تاسو ته چې چا کار درکړی هغه د فیس ته پرېږدي. نو موږ هم د فعالو ځوانانو په همدې ډول معرف ریاست نه غوښتنه کړو تر څو په دې اړه مسؤلو چارواکو سره لیدنې وکړي او دغه موضوع جدي ونیسي. بل لورته د خوست فعال ځوانان او د ډاکټرانو اتحادیې مشران وایي چې له ټولو ډاکټرانو غواړي تر څو د دې پرېکړې عملي کېدو ته ژمن پاتې شي او د هغه ډاکټرانو پر وړاندې د تعقیب اقدام وشي چې لا هم له ښوونکو څخه د ناروغۍ فیس اخلي. د دې برنامې د ښه تعقیب لپاره موږ د دولت څخه خصوصا د سرطانۍ څخه غوښتنه کوو چې دوی باید ټولو ډاکټرانو ته سپارښتنه وکړي تر څو د موضوع ښه تعقیب شي له ښوونکي څخه فیس ورواخیستل شي. که هر چا څوک شکایت لري چې پلونکی ډاکټر یې مونه فیس وخلي مو ته باید عریض شي. زه د ټولنې مشر یم، زه د ټولنې مسؤل په صفت باید ځوابګوی شم. د دې ډاکټر سره زه په رابطه کې شم، حتی پیس یې ورته وخلم، بل یې وکم. خو موږ سره داسې ثبوتونه دي چې دوی په دولتي ادارې کې په ډاکټرانو باندې په کوم عریضې کړي دي. موږ یوازې معلم ته فیس معاف کړی، یوازې استاد ته فیس معاف کړی، نم د استاد زوی ته معاف کړی، نم د استاد کاټ ته معاف کړی، نم یې تر زوی ته معاف کړی. هغه ډاکټرونو ته چې څوک د معلم نه فیس وخلي هیڅ معلم به دا متثبت نه کړي چې مو ته راغلی وي چې دې ډاکټر مو نه فیس وخستی رسمي متشکایت کړی وي چې زه ورشم ورته یم چې محترم ډاکټر صاحب د دې معلم نه ویلې فیس وخلي. نو دا مې ټولو ډاکټرونو ته توصیه نصیحت دی چې د معلم د استاد نه فیس مه وخلئ. که بیا یې وخلئ دا فیس به زه پرې کوم، زه به د جیب نه پرې کوم، خو د یک ډاکټر نه به زه ورته وخلم. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې د فعالو ځوانانو د خوست پوهنې ریاست او د ډاکټرانو اتحادیې ترمنځ په یوه هوکړه لیک کې پرېکړه شوې وه چې نور به د ښوونکو څخه د ناروغۍ فیس نه اخیستل کېږي. خو ډېری ډاکټران یا د هوکړې ته ژمن پاتې نه شول.